چې ما ته وروره ډېر ښه دي وکړي چې ما ته راځې دغه جایداد دا پیسې دا مټران دا منګلي دا د کومې ورځې دپاره دي وروره جان چې زه تا ته په ښه در نسم په غریب باندې پوښتنه ونه کړم ستا په درد ونه خوړسم یو خیر پکښې ونه کړم نو د دنیا د چیش دپاره ده وروره نن به دا خان ورور تا ته غوږ نیسي او ته به ما ته خپل دغه موږ د کیسې کوي او زه به حتما ستا سره درېږم د خیره راته ووایه څه مشکلات دي راته ووایه کیسه راته وکړه نو خان وروره ستا کور ودان چې موږ ته غوږ نیسې موږ پر دغسې یو بد حالات یو وروره چې اوس کیسه درته شروع کړم وم زړه به دې راباندې کباب سي د یوې خوا وروره د کور کرایې دي د بلې خوا ستړیاوې دي نو دلته اصلي خبره داسې ده خان وروره مالټې خورې بخښه دي داسې په مخه رالې واښه وزغله ته کیسه کوه ښه او ته خو نو راته متوجه یې وه بخښه ډېره کوه زما مې ناشناسه ژبه خوښ دي ښه کیسه کوه کیسه کوه کیسه کوه او ته پوهېږې چې غریب ته نن سبا څوک غوږ نیسي بخښه کوه دلته مې انډیوال په پبجي کې نه کې وینه غوښته ښه کیسه کوه کیسه کوه که پرچون نه یې چې یو بل داسې کاروبار پیدا سوی وای ستا غوږ دی بخښه دي ما ته به د غرمه داسې خوب راځي ښه ښه کیسه کوه کیسه کوه زه هم چې یو کوچنی پرچون دوکان دې راته بخښه کوه زه به نه کې د ښکار شوق یم ښه کیسه کوه کیسه کوه نو خبره داسې ده چې دا پورو ډېر بخښه کوه زه یې وخت د ټیپو سلطان فلم ډېر شوقي وم ښه ښه کیسه کوه خیر دا خبرې خپله خدای خیر کړي یو 2000 افغانۍ کومک چې را سره کړی وای الو خان وروره دغه مې درته ویل ته کیسه کوه زه دلته نه کې اخته سوم دفتر ته رالم وبه ته کیسه کوه ښه حقیقت راته معلوم شو د هر چا